وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په چپ لاس باندې ذکر څنګه ده. محترمه، بهتر دا ده چې په ښي لاس باندې ذکر وسی، او که چیرته په چپ لاس باندې وسوم پروا نه کوي، ځکه حدیث کې راځي علیکم بالتسبیح والتهلیل وعقدن بالانامل فانهن مسئولات مستنطقات. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره. علیکم بالتسبیح والتهلیل والتقدیس وعقدن بالانام فانهن مسئولات ومستنطقات. نو دینه مطلق معلومیږي محترمه، که د ښي لاس وي او که د چپ لاس وي. یعنی مطلب یې دا د رسول الله سلام وي تاسې تسبیح او تهلیل او تقدیس وایئ، وعقدن زور کوي په ګوتو باندې، یعنی په ګوتو حساب کوي. فانهن ځکه دا ګوتې چې دي مسئولات، د دې نه به پوښتنه کول کیږي او طلب د نطق به ترې نه کول کیږي. الله پاک دې روغ جوړ لره. علي ابن سلطان محمد القاری الهروي په خپل کتاب الحرز الثمین للحسن الحسین په اول جلد کې په مسله مفصل بحث کړی وروره. وعلیکم السلام. یو ورور حافظ جنید په نامه باندې د پاکستان نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو جماعت کې امام ده، بیا د جماعت امام کې یو څوک ده، هغه د امام نائب ده، خو هغه د کلاس کې ماشومانو ته سبق وایي. نو بیا دغه ماشومانو ته چې سبق وایي، د سبق په مقابل کې پیسې راټولیږي. یعنی د ماشومانو ته چې دا کوم سړی سبق وایي، نو دته اجره ورکول کیږي، د ماشومانو نه راخیستل کیږي. خو دا امام د مسجد چې دا د پیسې د څوک چې درس ورته وایي دته نه ورکوي، ځان ته اخلي. دا څرنګه ده؟ د ورور پوښتنه داسې کړې چې مدلل یې راته وایي. محترمه وروره، هېڅ مدللوالي ته ضرورت نشته چې یو سړی هدایه راواخلي وروره، او په دې باندې ته فکر وکړي چې د امام درس، د کوم سړی چې د ماشومانو ته درس وایي په کلاس کې، دا اجیر ده، دته کومه اجرت ورکول کیږي د ماشومانو نه. ماشومانو چې اخیستل کیږي پیسې، هغه په مقابل د دې درس کې ویل کیږي. دا د هغه چا حق د محترمه چې څوک درس ورته وایي، او د مور او پلار چې دا درس باندې پیسې ورکوي، دا د هغه چا دپاره ورکوي چې څوک درس ورته وایي. دا د حق ده. دا امام محترمه په دې صورت کې غاصب ده. دا هیڅ کله دته جایز نه ده، ځکه څوک چې اجیر دغه ته به پیسې ورکوي، دا خو څه غلام نه ده کنه چې مولا او بادار به ترې نخلي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله زنانه مړه وي، نو د هغې په کفن خوشبويي څنګه ده؟ محترمه وروره، امام بخاري رحمه الله باب کړي په بخاري کې، بابون یجعل الکافور فی آخره. کله چې سړی یا ښځه مړه وي، نو چې غسل دی ورکاو، هغه آخر وار باندې په مینځلو کې به کافور استعمالوي. حدیث ذکر کوي ام عطیه وایي قالت توفیت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ويمنزي ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر واجعلن في آخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن. نو محترمه، له دغه حدیث نه علما استدلال کوي چې مطلق منګور د رسول الله سلام لور وفات ولا، نو په دریم مارو منځلو کې د کافور استعمال سي. او غیر لدینه محترمه، دا یو سنت کار ده، مستحب کار ده محترمه، که ښځه وي او که نر وي. علما شارحین په دې باندې بحث کوي د بخاري. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره.